55 نصیحت له لارې د مزاحم شي لرې کولو اجر. الله پاک خپلو بندگانو ته په کوچنیو کارونو لوی اجر ورکوي. د مسلم په یو حدیث کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس. ژباړه: یو سړی مې ولید چې په جنت کې ګرځېده، له لارې د هغې ونې د لرې کولو په برکت چې خلکو ته تکلیف رساوه. یعنی په لاره کې ونه وه او خلکو ته مزاحمت کوه. دغه کس لرې کړه تر څو خلک په تکلیف نشي. د همدې کار په بدل کې الله پاک جنت ته داخل کړ. دا کوچنی کار ښکاري خو الله پاک ته لوی دی. 58 نصیحت صله رحمي. خپلوي پالل یا صله رحمي په اسلام کې ډیر زیات ارزښت او لوی اجر لري چې انسان خپل رب ته ډیر نږدې کوي، ترڅنګ د انسان په روزي کې د پراخۍ او برکت لامل کیږي. د صحیح بخاری په یو حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی: من احب ان يبسط له في رزقه وينسأ له في اثره فليصل رحمه. ژباړه: که څوک خوښوي چې روزي پراخ او برکتی شي، له ځان څخه ښه اثر پرېږدي، یعنی خلک به یې په نیکنامۍ یادوي، یا عمر یې اوږد او برکتی شي، نو خپلوي دې پالي. صله رحمي یا خپلوي پالل دې ته وایي چې تل خپلوانو سره اړیکې وساتي، د هغوی پوښتنې او لیدو ته ورشي او احوال یې واخلي. په مهرباني ورسره چلند وکړي، که غریبان وي مرسته ورسره وکړي او راشه درشه دې ورسره دوامداره وي.